داسې مې یاد شي لکه دا وخت چې وي داسې مې یاد شي لکه دا وخت چې وي د نوي کال اولنۍ ورځ وه سهار وختي ستوري راپاڅولم ویلې جهانه یاره ځو چېرته کې خپلې سپوږمۍ له څه ډالۍ ور وړمه نوې بنګړۍ نوې والۍ ور وړمه لاړو روان شو یو نږدې کلي ته ستوري په ځان بلا خواري کړې وه نوې جامې نوې واسکټ د ژمي څه یې دا مخسم په رښتیا ستوری و لار کې مو مخلې یو ځوان راغی هغه هم ښه په ځان خواري کړې وه لکه چې دی هم تلو د چا دیدن له لاس کې د نوي کال ډالۍ پرته وه دی هم مینو په یو بل کلي کې په پلوشنو مې ښایسته ښاپېرۍ ځکه په لاس یې ولیکلی دا نوم مونږ ترې پوښتنه د یو کلي وکړه لار یې راوښود خو شولو حیران لکه چې دی هم و د هغه کلي مونږ روان شو د سپوږمۍ په طرف دی هم روان شولو په خپله مخه لاړو یو ښکلی او ښایسته کلی و سپوږمۍ ولاړه وه د ګلو باغ کې لکه د ستوري انتظار یې کوو ستوری روان شو د سپوږمۍ په طرف سپوږمۍ رښتیا لکه سپوږمۍ ښکارېده د نوي کال نوي جوړو کې خدایه دغه د نوي کال دا نوي جوړه یعنی دا ستوری او سپوږمۍ د ځمکې د خپلې مینې په دنیا کې مستو خو دوی له دې ګناه نه څه خبرو چې محبت دلته کې کم جرم دی دلته سزا د مینانو څه ده اگر چې هر یو سړی مینه کوي خو نور مین ژوند ته څوک چرته پرېږدي هر یو انسان د دې ګناه حصه ده خو هر انسان د دې سزا جلاد دی یو څو ساعته لا تیر شوي نه و چې د څو ډزو اوازونه راغله زما د خپو نه ځمکه وتښتېده زر مې رامنډې کړلې باغ ته راغلم چې مې د ستوري سپوږمۍ حال ولیدو سخته یخني وه زه خولې خولې شوم د نوي کال نو ښایسته جامو کې نوې جوړه ستوري سپوږمۍ د ځمکې په سرو سرو وینو کې لت پت پراته وو د سپوږمۍ مخ وینو داسې سور وو لکه چې تندر وي سپوږمۍ نیولې خدایه خو ستا ځمکه ونه چاودله زما د سترګو نه نظر لا نړو قاتل ولاړ و تکې سرې سترګې لا یې د جبر تنده ماته نه وه دا د غیرت په نوم مغرور قاتل په ده لعنت ویلو ځمکې اسمان دا و د داسې مینانو قاتل چا چې لا مخ د یو بل نه و لوستی دغه قاتل د سپوږمۍ خپل ورور و دغه قاتل د سپوږمۍ خپل ورور و خو ماته داسې ښکارېدو لکه چې دغه قاتل وي ما لیدلی چېرته زه لا په دغه سوچ کې ډوب ومه چې ناڅاپه دغه قاتل چغې کړلې د چغو وروستو په ځان پوهه نه شو او بیا یې کېښوده په سر تماچا زه ژوند پرسته او د احساس لیونی زر مې ورمنډې کړې چې بچ یې کړمه خو بس زما د رسېدو نه مخکې بیا د هغه سر له ګولۍ تلې وه یعنې قاتل ځان د خفګانه ویشتو خفه په دې نه و چې دا قاتل و خفه په دې نه و چې دا قاتل و خو دا د ده په سینه پروت موبایل بیا په هغې کې دا لیکلی میسج هغه چې وړې وه تا کومه ډالۍ هغه ډالۍ یې روڼو ولیدله او خپلو روڼو پلوشه وویسته